کله چې د دې په مخ کې د قرآن ذکر کیږي نو د دې مشرکانو کافرانو دا زړونه دا تنګیږي په دې سره. اوس په دې آیتونو کریمو کې الله تعالی د هغه مشرکانو کافرانو متعلق یو بل ذکر کوي. الله وی فاذا مس الانسان ضر دعانا. الله وی چې کله د انسان ته تکلیف ورسیږي، ضرر ورسیږي، تکلیف ورسیږي، نو الله وی دا انسان بیا زما طرف ته متوجه شي. او چې کله ثم اذا خولناه نعمتا منا، الله وی چې کله ته مونږه دا تکلیف لري کو نعمتونه پیراولو، نو قال انما اوتیته على علم. نو بیا دا انسان وی چې دا خو ما په خپل هنر او په خپل چل سره سره دا نعمتونه دا مال حال دا ګټلی دي. کله چې په انسان باندې د الله د طرف نه تکلیف راشي، مصیبت راشي، ازمائش راشي، نو دی بیا الله ته رجوع شروع کی. دا غې نه مخکې به مونځ او دس به نه کوي، جماعت به نه پیژني، قرآن به نه پیژني، خو چې کله پې لږ غونتې راټیټه شي د الله د طرف نه، لږ غونتې کې مصیبت ازمائش راشي، نو دی بیا څه کوي؟ لکه دی بیا 15 وخته مونځ کوي، بیا د شپې تهجد لم پاسي، بیا د قرآن تلاوتونه هم کوي، بیا ذکرونه هم کوي، بیا هر څه کوي. والله وی ثم اذا خولناه نعمتا منا، الله وی چې کله پې زه بیا نعمتونه شروع کم کنه، تکلیف ته لرې کم، ازمائش ته لرې کم، نعمتونه پې شروع شي، نو دی بیا څه وی دا خو زما کمالو. قال انما اوتیته على علم. دی وی دا خو زما کمالو، دا خو زما هنرو، دا خو زما کمالو، دا خو زما طاقتو. دی بیا هغه نه یادې چې یاره ما ته تکلیف و ما چاته منت زاري کوله، الله ته مې کوله. دی بیا هغه نه یادې، دی بیا هغه نه یادې چې ما دا 15 وخته مونځ هم شروع کړو، ما دا تلاوت هم شروع کړو، ما دا ذکرونه هم شروع کړو، الله ته مې جړا پریاد هم کولو، د ده نه بیا دا ایري. دی بیا څه وایي؟ دا خو ما ګټلې ده. خو ګورې د آیات کریمه کې دا خبره د چا متعلق شوې ده؟ دا ګورې د مشرکانو متعلق شوې ده. خو لیکن اوس دا شی دا دویم صفت هم چا ته راوړېدلې؟ مونږ مسلمانان ته راوړېدلې. داسې ده او که نه ده چې لږ معمولي تکلیف را باندې راشي نو بیا جماعت کې څه دی په وخت حاضر یو، او بیا څه دی بیا الله ته جړام کو، الله ته منت هم کو، زاریم کو. خو چې تکلیف څنګه ختم شي نو بیا هغه د الله درم مونږ پرېږدو. داسې ده او که نه ده؟ نه، عبادت خو به ته په تکلیف کې نه کې، عبادت خو به ته په سخته کې نه کې، د الله یاد خو به ته په تکلیف کې نه کې، د الله یاد به ته هر وخت کې، که ته خوشحاله، که ته خفه، که تا باندې غم دی، که په تا باندې مصیبت دی، که په تا افت دی، که په تا خوشحالي ده، که ستا غریبي ده، که د ستا مالداري ده، خو د الله عبادت به کې، د الله عبادت به کې، الله سره به خپل تعلق جوړ ساتي. موږ خلک څه کوو؟ موږ دا ډېره غټه احمقي ده زموږ د ستاسو، دا غټه بېوقوفي ده چې کله تکلیف راشي نو بیا موږ منځونه هم کوو، چې کله مصیبت راشي بیا موږ تلاوتونه هم کوو، او چې کله بیا هر څه ختم شي، حالات سازگار شي، نو بیا منځونه پرېږدو. آیا سورت مخکې م خیال ولکه کرونا چې وه، کرونا څنګه دا جومات په 2 صفه به ډک و که به نو ډک؟ یاد هم دي که نه؟ او هر چا به څه دی ګز ګز تسبیح هم راغستې وې، او 15 وخته منځونه د سارې جمع کې به څونه ډېر خلک وو. ولې لکه څو د الله د طرف نه لږ راټیټ کولو، الله د طرف نه لږ په موږ باندې څه دی ازمایش امتحان راغی، موږ خلکو څه دی الله ته رجوع شروع کړه. او چې حالات سازگار شو، الله ډېر رحیم کریم بادشاه دی، الله ډېر مهربانه بادشاه دی، په خپلو بندګانو انسانانو باندې الله ډېر مهربانه دی. لږ حالات سازگار شو، واپس خلکو منځونه پرېښودل، واپس خلکو تلاوتونه پرېښودل، واپس خلکو څه دي ذکرونه پرېښودل. حالان کې دا به د رسول الله مبارک په زمانه کې دا کار به چا کو؟ دا به منافق کو، دا به چا کو؟ دا به منافق کو دا کار. چې کله به داسې حالت به راغی نو منافقان به رال، لمونځونه به هم کول، هر څه به یې کول، خو چې حالات به واپس سازگار شو نو بیا به څه دی بیا به یې منځونه پرېښودل. او دا اوره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به چې کله صحابه کرام او رسول الله مبارک به لاړل جهاد دپاره، غزوې دپاره به لاړل، د کافرو خلاف به لاړل، نو چې کله به د جهاد دپاره تیاری کېدله، رسول الله مبارک به صحابه کرام تیارول،
نو دا منافقان بم ناستو دی بناستو دا اولنا رسول الله مبارک به وی اعلان به کو د جهاد د پاره تیاری د سوک سوک بزي دی به موږ بم در سره زو او چې کله به روانګي شوه د جهاد هغه د تلو ټیم براغي د رسول الله مبارک او د صحابه هغه تیاری به مکمل شو د جهاد د تلو ټیم براغي نو د منافق او بیا څه کول چا به وی زمونږ فصلونه زمونږ د کجورو باغات پاخه شوي دي که مونږ جهاد له لاړ شو د دې د کټ کولو بیا څوک ني چا به داسې وي چا به وي زمونږ کورونه خوشي دي چا به وي زمونږ پلانکي عذر دی چا به وي زمونږ دا عذر دی هغه جهاد نه به پاتې شول واوره جي نو جهاد ته تک دا خو ګران کار دی دا د الله په فضل سره کیږي نو رسول الله مبارک او صحابه کرام بلاړل خو چې کله به هغې ته په غزوه کې په جهاد کې کامیابي میلاو شوله چې کامیابي به میلاو شوله د کافرو نه به مال غنیمت ونیولو وینځ غلامان به ترې راوستل نو چې څنګه به هغه راغلل مال غنیمت به راوړلو چې د تقسیم ټیم به کله راغی رسول الله مبارک چې به کم مال غنیمت د کافرانو نه نیولو هغه به بیا تقسیمو هغه به بیا چې کم صحابه کرام د رسول الله مبارک سره تلو په هغې به هم تقسیم کړل چې کم به غریبانو په هغې به هم تقسیم کړل نو دا منافقان به هم بیا رالل بیا به کېناسته څه دپاره بیا رالل څه دپاره مال غنیمت دپاره څه دپاره چې اوس موږ له هم څه راکړي نو الله وایي ظالمانو الله وایي چې ګوره ما در باندې څه د ازمایش راوستلو چې تاسو لاړ شئ جهاد دپاره تاسو لاړ شئ د الله د دین د سربلندۍ دپاره هغه ټیم نه تللی هغه ټیم خو چې کله څه دی راحت راغی خوشحالي رالله نو بیا څه دی بیا وایي چې موږ له مال غنیمت راکړې دغه حال زموږ هم دی چې د الله د طرف نه لږ په موږ باندې څه دی لږ ازمایش راشي نو بیا جوماتونو ته ځو بیا ذکرونه هم کوو حالانکه د الله یاد دا به هر وخت کې چې عاقل بالغ مسلمان لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه دی ویلې د الله منی پیغمبر منی قیامت منی کتاب منی ته به هر وخت پنځه وخته مونځ به کوې ته به څه دی هر وخت د الله تعالی یاد به ساتې بیا ورپسې جي دی بل آیت کریمه کې فاصابهم سیئات ما کسبوا والذین ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين انسان ته چې تکلیف را رسی آفت مصیبت یا سازمایش امتحان راځي نو دا د دریو وجو نه راځي د څو وجو نه لکه د دریو وجو نه واورې جي کله کله به پتا باندې ازمایش راشي د ستا به مال کم شي کله کله به پتا ازمایش راشي د ستا به خدای مکه کور کې بیماری راشي خدای مکه کاروبار به خراب شي سبل څه مسله به راشي هر قسم ازمایش سره په انسان باندې راتلیږي نو دا د دریو وجو نه راځي ګوره دریو وجې یو وجه دا چې کله کله الله تعالی په د انسان باندې ازمایش کوي الله تعالی د انسان امتحان اخلي نو کله دته مال کم کی یا بچی بیمار کی یا بل څه مسله راشي نو چې کله د الله د طرف نه ازمایش وي دته مصیبت راشي امتحان راشي او د توجه الله ته چې خدای ستا د طرف نه ده ستا د طرف نه امتحان دی خدای ته د ازمایش امتحان ختم کی موږ ته کامیابی راکړي نو دا وجه ښه ده دا وجه څه ده لکه ښه ده د دې نه پس پتا ته الله تعالی بیا خوشحالي درکوي د دې نه پس پتا ته الله تعالی بیا ښه حالت به در باندې راولي خو که کله کله د انسان د ګناهونه دومره زیات شوي وي چې الله وایي چې زه دې بنده ته په دې دنیا کې دا ګناهونه معاف کم په دنیا کې ګناهونه معاف کم آخرت کې درله سزا نه درکوي نو تا باندې الله تعالی داسې امتحان راولي داسې یو ازمایش راولي چې د هغې د وجې نه ته څه دی الله ته توجه وکړي او الله ته توبې وباسې چې خدایه که دا ازمایش دا امتحان زما د ګناه د وجې نو یا الله زما ګناه معاف کړي نو دا وجه هم څه دی دا هم ښه ده په دې کې هم ته د الله شکریا ادا که چې ستا هغه د ګناهونو معافي ستا هغه د ګناهونو رجېدل تا نه په دنیا کې وشي او دریم نمبر وجه هغه خطرناکه ده څه ده لکه خطرناکه ده هغه داسې ده چې کله کله د انسان دا ګناهونه دا خباثت دا پلیتی دومره ډېره شي بالماضي وغیره دا دومره ډېره شي که نه چې الله تعالی دا انسان په دې دنیا کې څه دی دی راونیسي دی څه دی لکه
راونیسي او داسې مضبوطې راونیسي چې بیا پرېښودل د الله پکړ نه دی، دا ډېر سخت دی. الله تعالی انسان ته صبر کوي 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 او چې کله یې راونیسي که نه نو بیا پرېښودل ډېر په مشکل وي. نو په دغه ټیم کې بیا د انسان توجه چاته لکه دی بیا د الله نه ګیلې شکوې کوي، یا الله به صرف زه دې لیدلې الیاذ بالله داسې، یا الله به صرف زمونږ دا کور دې لیدلې وایي که نه دا قمقل. نو په دغه ټیم کې ویرېږه که چېرته ستا د خولې نه داسې ګیله شکوه وختله ویرېږه چې دا زما د ګناهونو څه دی لکه هغه پکړ دی، دا زما هغه د بد اعمالو وجه ده چې زه الله څه دی رانیولې ما. نو انسان باندې د درې وجو نه څه دی لکه ازمایش امتحان راځي. دا دوه وجې څه دی دا بهترین دي او دا یو وجه څه ده لکه دا خطرناکه ده. نو کله به ښه حالت راځي، کله به ازمایش راځي، کله به امتحان راځي، خو موږ به د الله عبادت نه پرېږدو. موږ به د الله عبادت، د الله سره ذکر اذکار، د الله سره تعلق جوړول دا به په خوشحالۍ کې هم کوو، دا به په غم کې هم کوو، دا به په آفت کې هم کوو، دا به په مصیبت کې هم کوو. صحیح ده جی؟ ګورئ جی سبق ته. فاذا مس الانسان ضر دعانا، بیا هر کله چې ورسیږي انسان ته څه تکلیف الله وی نو صرف موږ بلی. ثم اذا خولناه نعمة منا، بیا چې هر کله ورکړو موږ د تاسو نعمت د خپل طرف نه، قال انما اوتیته على علم، نو وای چې راکړی شوی دی ما ته دا نعمت زما په پوهه او په تدبیر سره. بل هي فتنه، داسې نه ده بلکې دا خو یو ازمایش دی. ولکن اکثرهم، لیکن زیات د دوی نه لا یعلمون نه پوهیږي. قد قال الذین من قبلهم، ویل دا خبره خلکو من قبلهم هم چې مخکې له دوی نه، فما اعنا عنهم، پس پکار را نغلل د دوی ما هاس کانو یکسبون، هاس چې دوی کول. فاصابهم سیئات ما کسبو، پس ورسېدو دوی ته عذابونه د هغه څه عملونو چې کوم دی کول. والذین، او هغه کسان ظلمو چې ظالمان دي، من هؤلاء د دې خلکو نه، سیصیبهم هغوی ته به هم رسیږي سیئاتو ما کسبو بد عملونه هغه چې کړي دوی. وما هم بمعجزین، او نه دي دوی عاجز کوونکي موږ لره. اولم یعلموا ان الله، آیا نه پوهیږي دوی ان الله بشک الله تعالی یبسط الرزق فراخه کوي روزي لمن یشاء چاته چې وغواړي، ویقدر او تنګوي هم. ان فی ذلک لآیات، بشک په دې کې نشانات دي لقوم یؤمنون، د هغه قوم دپاره چې څوک ایمان لرونکي دي. صدق الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وسلم. یا الله مونږ چې دا کم درس وکړو یا الله په خپل دربار کې قبول کړي. یا الله که زمونږ نه څه کمی شي مونږ ټول معاف کړي. یا الله زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي. یا الله زمونږ د ټولو د مور او پلار ګناهونه معاف کړي. یا الله د ټول امت مسلمه ګناهونه معاف کړي. یا الله د حاضرین چې کم ملګري مشران کشران ځوانان چا څه مشکلات ختم کړي، چا څه پریشانۍ ختم کړي. یا الله زمونږ د ټولو حامی و ناصر شي. یا الله زمونږ د ټولو مددگار شي. یا الله څومره بیماران دي ټولو ته شفای کامله عاجله یا الله ته نصیب کړي. حکمت شاه مادي کور کې بیماری ده، یا الله شفای کامله عاجله یا الله ته نصیب کړي. روز صحت خدای ته نصیب کړي. د نورو ملګرو خدای که ظاهري باطني جسمانی روحاني یا الله زمونږ د ټولو بیماری ختم کړي. صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله وسلم.